سلامونه زما ګرانه دوستانو په خیر راغلی زما نوی ویډیو ته. په دې ویډیو کې څه رقم چې ما تاسو سره وعده کړی یو فټنس ویډیو تاسو ته ښیم چې خصوصا د ښځو دپاره ده او هغه ښځې چې کور کې دي او ډېر بیرون نه ځي موومنټونه نه لري نو ضروري نه ده چې تاسو جیم ته لاړ شئ. ضروري هم نه ده تاسو کوم بل چېرته سپورټ وکړئ. کور کې کولی شئ ډېر ایزي ده. تاسو ته اوس ښیم په دې سپورټ باندې ستاسو د خېټې وازده ویله کېږي او نه تنها د خېټې وازده د تاسو ټول باډي شیپ ښایسته کېږي. نو شروع کوو. نو د دې دپاره چې مونږ وارم اپ وکړو او د مونږ بدن آماده سي د سپورټ دپاره اولي موومنټ ته ساید ټو ساید کیک سلولی هینډز اینډ لیګز تاسو ته ښیم. دغه اوسنی موومنټ چې ما تاسو ته وښوده ساید ټو ساید کیک مونږ 1 منټ پورې کوو او زمونږ نیکسټ موومنټ 30 سیکنډز یو پښه باندې کوو 30 سیکنډز بل پښه باندې او هغه هم داسې ده چې ډایاګونل موومنټس ده. لاس چپ لاس د راست پښې سره او راست پښه د چپ لاس نه دا خو دواړه یو سو چپ پښه راست لاس سو ډایاګونل موومنټس شروع کوو. تاسو 2 موومنټس وکړه او 2 منټ وسو زمونږه. نو مونږ اوس کوشش کوو چې لږ زره لیول های کوو لږ زره انرژي زیات مصرف کوو. دا نیکسټ موومنټ لږ زیات پاور پکار لري. تاسو دواړه پښې پورته کوئ جاګینګ په سټایل باندې ده او جمپ های جمپ کوو. کوشش وکړئ چې 1 منټ پورې دا هم دوام ورکړئ. نو ګرانو دوستانو دا موومنټ د جمپینګ تر 1 منټ پورې گزاره کول دونه آسان کار نه ده. داسې تیز رفتار باندې چې تاسو هم کولی شئ سلو طریقه باندې جمپینګ وکړئ. او نارملي مونږ چې سپورټس کوو اول ډېر آرامي باندې سټارټ کوو بیا یو لیول ته رسیږو چې هغه کې ډېر پاورفل سپورټ کوو هغه نه وروسته بیرته لاندې ځو. نو فعلا مونږ هغه پیک ځای ته رسېدلي یاستو نو د ټول نه چې زیات انرژي مصرفیږي پکې. نو نیکسټ موومنټ دپاره تاسو داسې یو میټ پکار لرئ. نو ګرانو دوستانو کله چې یو میټ هم ځان ته راواخیسته مونږ خپل دواړه لاسو باندې په میټ باندې فقط چې سټریټ هینډز راخلو په باندې ږدو او پښو باندې لکه جاګینګ په سټایل باندې منډې وهو. نو تاسو به اوس وګورئ چې څه رقم کیږي. اوس مونږ د خپل خېټې دپاره ایکسرسایزز کوو په دې چې مونږ ښه ګرم سوي یاستو د مونږ باډي آماده ده چې اوس سیټ اپس وکړو. نو تاسو ته اوس ښیمه لږ اوبه وڅښئ زه خو ستړې سولم. د نیکسټ موومنټ دپاره مونږ خپل په ملا باندې سملو اوار او سیټ اپس کوو پلس سیټ اپ سره یو کمبینیشن پکې ګډوو چې زمونږ لاسونه شا باندې وي پلس زمونږ لیګز ډایاګونل موو کیږي. تاسو ته ښیم څه رقم کیږي. شیان سره خسول تقریبا مونږ آخر ته ورسېدلي یاستو. مشکل کارونه مونږ ټول وکړل. اوس داسې ایکسرسایزز تنها 2 نور پاتې دي چې هغه دونه مشکل نه دي. نیکسټ موومنټ چې تاسو ته ښیم ډېر فایده کوي سایډز دپاره چې ټایر غوندې غوښه دلته ټول سي هغه دپاره ډېر فایده کوي او راس څنې ختموي چې دا تاسو وکئ. سو هغه دپاره مونږ لاس باندې تکیه کوو په میټ باندې پلس د خپل پښې اوږده غځوو په ځمکه باندې ږدو او بیا خپل پښې پورته کوو یو بل پسې پورته کوو. نو تاسو وګورئ څه رقم کیږي او فاینل موومنټ چې دغه بیخي اسان ده خو مونږ اول دا بل وکړو 1 منټ پورې ګزاره وکړئ 30 سیکنډز یو پښه 30 سیکنډز بل پښه. شکر ده چې مونږ اوس آخري ایکسرسایز ته ورسېدلو. دا ما مخکې ویلې دونه مشکل نه ده او دې دپاره مونږ په ملا باندې ځان اچو په توشک یا په ځمکه باندې او د خپل راست او چپه پښه یو بل پسې کته او پورته کوو. نو تاسو وګورئ دې کې ډېر عجله مه کوئ دې کې آرامي باندې کار وکړئ په دې چې آخري ایکسرسایز ده او مونږ غواړو چې ریلیکسډ وکړو او کول ډاون وکړو. نو په مزې سره ختم سو. وګورئ زمونږ 7 ایکسرسایزز دا چې تاسو 7 منټس وکئ او 7 ډیز وکئ یعنې هره ورځ 2 منټ تاسو وکئ. نو تاسو په خپل باډي کې حتما چینجز وګورئ ډېر فایده کوي ستاسو صحت ته هم فایده کوي. یا زم ستړې سولم. نو تاسو ته ښه ورځ غواړم. خدای په امان. لو یو ګایز.